د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه لټون د ښکلاګانو. مینوالو په لټون د ښکلاګانو کې موږ ستاسو سره د سوات او دغسې د کراچۍ بلکې د پاکستان د مختلفو سیمو ښایسته ښایسته پروګرامونه وخت په وخت شریک کړي دي او تاسو ته ډېر خوند اخیستی دی. که کوم ملګري زموږ سره دا وخت نوي وي نو ضرور هغوی ته به خواست کوو چې زموږ دغه چینل سما پښتو سبسکرایب کړي چې د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت ترلاسه کیږي. مینوالو دا مهال په سوات کې د یخنۍ موسم دی. د دې نه وړاندې موږ تاسو ته د واورو او واورین غرونه د لایو واورو یا د ژوندۍ واورې هم ویډیوګانې تاسو سره شیر کړي چې تاسو ډېرې خوښې کړې. نن در سره یو بل منظر شریکوم څنګه چې تاسو ته پته ده چې موسمونه په کال کې 4 موسمونه وي، ولې دا 2 موسمونه چې دي په سوات کې دا ډېر پړاګه وي. یو د بهار یا د سپرلي موسم او بل موسم چې وي هغه د خزان یا د پاڼریج موسم. نو دا مهال په سوات کې چونکې د یخنۍ موسم دی او دغه د پاڼریج یا د خزان موسم چې دی هغه شروع شوی دی. که تاسو لږ وګورئ زما په وروستو باندې نو دا پاڼې به تاسو ته ښکاري. دا د شلتالانو یو لوی باغ دی د سوات د کوزې درشخیلې. په دغه باغ کې چې دی که وګورئ نو زیاتره پاڼې د ونو نه ښکته راپرېوتې دي او کمې پاڼې چې په ونو کې شته هم نو هغه که وګورئ هغه زیړې شوي دي. د هر موسم خپل خپل خوند وي، خپل خپل رنګ وي. که د سپرلي موسم یا د بهار په موسم کې ښایسته ښایسته ګلونه وي، ښایسته ښایسته شنې شنې ځمکې وي، فصلیزې ځمکې هم وي او د هر ځای نه شینکۍ وي او هغه شینکي کې بیا ښایسته ښایسته ګلونه چې دي هغه راخیږي او هغه ښایسته ګلونه چې دي د هغه سیمې د هغه باغونو د هغه فصلیزو سیمو هغه په خوند کې اضافه کوي. نو د خزان یا د پاڼریج موسم چې دی د هغې هم یو خپل خوند وي. که تاسو وګورئ دغه ونې اکثر خلکو ته داسې ښکاري چې دا ونې زما په خیال ختمې شوې، وچې شوې، خو داسې نه وي ځکه چې په دغه موسم کې د ونو پاڼې ریږي او د پاڼه چې ده هغه د هر بوټي دپاره ښکلا وي. ګل او پاڼه چې ده هغه د یو بوټي دپاره یا د فصل لپاره هغه د ژوند او د ښکلا آثار ښکاري او هغه پرې ډېر ښایسته ښکاري. نو داسې ښکارېږي لکه دغه ونې چې وي دا چې بیخي وچې شوي، خو داسې نه ده مینوالو. دغه موسم چې وي د پاڼریج یا د خزان په دغه موسم کې دا ونې پاڼې ورېږي او ونې بالکل چې د صرف خاښونه او دغه څانګې په نظر راځي. خو چې کله بیا دغه موسم ورو ورو تیر شي او بیا د سپرلي مخه شي نو بیا یو ځل دغه وچې ونې دغه ډنګر ونې چې ښکاري بیخي دغه بیا ښکلې ښکلې پاڼې را زرغونې کړي. د خزان یا د پاڼریج په موسم کې یوازې د پاڼو رېژېدل نه وي بلکې هره شنه ونه چې وي بغیر د هغه یو څو ونو نه چې هغه سدابهار ګڼلی شي د هغې نه علاوه چې څومره ونې وي هغه ونې چې دي نو هغه خپل ښایست چې دی هغه پرېږدي. بلکې داسې نه، ښایست بیا د شروع کېدو دپاره بیا د نوي سر نه د نوي موسم دپاره د نوو نوو پاڼو د راوتو امکان وي. نو دغه لږ موسم چې وي دا خزان هغه چې دی خلکو ته خوندور نه ښکاري. زموږ شاعران وروڼه چې دي هغه هم په سپرلي ډېرې غزلې لیکي، ډېرې د سپرلي ویډیوګانې تاسو سره هم شریکې کړل وي. عزیز الله غالب راته نن وویل چې یوازې خو داسې نه ده چې صرف به موږ سپرلی خلکو ته ښایو. د سپرلي په موسم کې به د سپرلي دغه ګلونه دغه ښایسته پاڼې دغه شینکۍ به خلکو ته ښایو. راشئ نن یو ویډیو جوړو او په دغه ویډیو کې به موږ د خزان ښکلا ښایو، د خزان اثرات به ښایو، د خزان د ونو دغه پاڼې رېژېدل، د پاڼریج دغه موسم او بیا د ونو دغه حالات. بیا د باړو یو کار ضرور وي په خزان کې یا په پاڼریج کې چې دا دښتې چې دي د سوات هر ځای چې دا ګڼ ګڼ باغونه وي، تیاره تیاره باغونه هغه رڼا شي او هغه د هغې یو بېل خوند وي، یو بېل لوکیشن وي. دغه لوکیشن غالب صاحب ته نن ډېر ښکلی ښکاره شوی نو هغې وجې نه موږ وغوښتل چې ستاسو سره دغه موسم د دغه پاڼریج د دې موسم دا ویډیو هم شریکه کړو په دې هیله چې کم ملګري چې هغه په بارانو هیوادونو کې دي هغې به هم د خپل کلي د سپرلو نه که کم خوند اخیستی وي نو دغه خزان یا دغه پاڼریج نه به هم خوند واخلي او دغه ویډیو به زما په خیال ډېره خوښه کړي. نو د غالب صاحب هم مننه کوم په دغه ویډیو جوړولو کې، بلکې هغې نن په خپل موبایل په خپله دغه ویډیو تاسو ته جوړوي او ایډیټ کوي به هم په خپله. نو هیله لرم چې ډېره به ښکلې وي. چېرته چې یې مینوالو ملګرو یارانو دوستانو ستاسو یو جهان مننه په دې کومه چې تاسو زموږ په دغه پروګرامونو په دغه مات ګوټ پروګرامونه دي ځکه چې ډېر وسایل نه لرو او ډېرې غټې غټې کیمرې نه لرو. نو دغه پروګرامونه چې تاسو څومره خوښ کړله په دغې چې تاسو کم کمنټس کوئ موږ له کم ډاډګیرنه راکوئ د دغې یو جهان مننه به کوو. چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالی اوسئ او چېرته چې یئ چېرته خفه مه شئ، په الله ګران شئ. د کیمرمین عزیز الله غالب سره اجازت غواړي ستاسو کوربه حبیب الله همدرد د لوی الله په امان.